أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کی تو قرآن دشمن لو شیر اللہ ورکی سوق دی غټ ظالم من افترا علی الله کذبا چې تړي په الله باندې دروغ او قال یوي شوي کې دي شوي نه مالرا ولم يحو حال لا شوي نه د شوي دلړ دي شوشي مړ دا قرآن موږ له یاد دی دا په موږ نازل دي. ومن قال وغسو جزر دی نازل بکړي شي په ما باندې مثل ما انزل الله کوم چې الله نازل کړي په ما نازل دي او سبب نازل کوم ورسات وسوي تو قرآن د دشمنانو حال خو لګواوري تخفیف ولو تراکتو غری پاتیم چې ظالمان خلق پسلګو درې مرکې وي والملائکه ملائک شه باشتو ايدي وګت کړي به دا خپل سنا الکه لا سوري دی یو جواب دی لاخراج ارواحهم لاس بشورو یو نمشي روح روباس حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وې دومره سخت دا روح تمامېږي لکه د ژوندۍ چیرینه چې انسان سره منو باسي. تاسو سوچ وکړه ته صرف د بریتان نه سو وختو باسا د سر نه سو وختو باسا څومره ګرانه ده. موسی عليه السلام چې مور شاء الله ورته کیف وجدت الموت مرد څنګه کې ودا سیده لکه المعلوج پای کې وشق دور ګرم کړي شو وردن نشه به تیر وباسا څومره زور غواړي. ابراهيم عليه السلام له کیف وجدت الموت تاسو څنګه مرمند کې یلا لکه ژوندۍ مرغې دا پای کې شیخ ودرنه کړی شي اور باندې اوړي راوړي. اما چې کله مؤمن انساني نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د شي آسان الله روح روباسي لکه یو غړې مشک ګډې شه دا چې د وبونه ډکی او د وبتي معمولی راوځي څنګه ورول شي روشي په پویم نشي اسی غاړه کې ملائکه نیوالي ویم لاسونه د کړي د پاره دوالو سبور د ملائکه وي اخرجوا بچ کې ان پښوم د خپل ځانونه الیو منم رشه تاسو رب نظر کې دې چې د شپه صحابه بما كنتم تقولون على الله غير الحق په سبب د دې چې تاسو ویلې په الله نه روا وکنتم عن آیات تستكبرون تاسو بد الله د ایتونو تکبر کولو د سره ومنلو نه تکبر څه معنی حدیث کې راځي غمت الناس وبطر الحق خلق سپګنل مړ دا اوس دا خبره مونږ لکې د قران او سنت مقابله او ځ قیامت حال حاصل لاره د انسانان چې څنګه مور پیدا شي د الله په بندي کیفیت بس ما مخله ودرېږي برمن نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اضافه خو کې اضافه نو کان وکړه دا بدی د بدن سره یوځي ته سوچ کوو ساره بدن نو کان وکړه وغیرہ ورشي درې ته په کوم شکل الله مخله ولاړو په شکل نه ویریږي. ولقد يقينا عليهم لرا فرادا يو كما خلقناكم لك څنګه چې موږ پیدا کړو اول ځل وترکتم پریم خود ما هغه چې موږ تاسو له مزید درکړي دي ورا زورکم رسل شاګانو ورا ادمانا څه دې الله بسم شکوک شو څه شو راشي مان مراد مالداری بنگلې تجارتونه کارخانه وصلی الله ورمانه بل رد کړي ومانرا من نوینو معکم ساسرا شفاعکم ساس پارشین الذين انسان زعمتم چې ساس باطل اخره وي انهم فيكم شرکا چې تاسو خبر خداران دي څه شرا خلق تاسو به ویلي چې دا الله شریک دي مونږ یې دلو دی به بل وي ان نکاري وسوي تعلق ختم شو دنیا کې شاګردای استادای کشرتو مشرتو پیری موریدای تعلقات ختم وس سپین ډګر دی لقد یقینا ختم شو بینکم ساسو تعلق یا مفسرین ذکر کوي ما هغه شی په باندې تعلق راځي بینکم فاعل د لپاره تقطع علی څنګه اصل کې د اثر په ظرف منصوب نه ځکه منصوب کی یعنی فاعل خو مرفوعي ودل ورشوانهم د دینه ما کانوا ما کنتم سجدا شو هغه الله د ځان جوړ کړی وي معبودان مورک شو کیسه مولاړي دي جنو شنو نور عقل دلایل حاصل بدای دوچ دانو نه داشته یو نه څوک را بار کوي مړه د ژوند نه ژوند دې مړه نه څوک رو باسي بس بندګیم چاله پکار ده الله
عرب تمداري الته داخل د الله مخله ودرېږي اې دوی معبودان ورکشول زین له سوال چې ولې ورکشوا جواب توحید پکې نه وکړه توحید چې نه څنګه ودرېږي ان الله یقینا الله تعالی شی فالق الحب کارون کې دانی دیو نو د اډو کې فالق څه معنا مظهر حب معنا دانا نوا معنا کجوري اډو کې دانا ختم کی دانا شینتی غلا را بار کی دی اډو کې کجوري نسون لیتن الله روباش بل دلیل یخرج الحي من الميت روباش دا ژوندې مړي پرېسون کې دې مړي لړ من الحي د ژوندینا یخرج فی الاسلام تعبیر کی ذکر اوتل د ژوندې مړي نه اسانه مړي د ژوندې به ګران وغواړي عالم د جاهل نه جاهل نه عالم نه تیغ د دانی نه دانا دې تیغ نه اگې درې شرک نه شرک بچي راګې نه مسلمان د کافر نه کافر د مسلمان نه نبی د کافر نه کافر د نبی نه عاقل د جاهل نه جاهل د عاقل نه بس د جامع قانون الله کې هو ذالکم الله دا تاسو ما الله د انفان نه فكون کم خوا ګرځولې شه د الله د توحید نه ذالکم الله نتیجه بل دلیل شپه ختمول او صبر ایستل دا څوک کوي الله فارق کې معنا د اظهار ده کارون کې سبې لرا شپه ختمه کې صبر اولی وجعل الليل وغرزول دا شپه سکنن آرام د پاره سکنن پدې کې سکون دی د شپې په خوب کې سکونی د شپې خلک آرام کوي دلته عبارت دی اورځ غرزول د پاره ده نشر والشمس والقمر اسبغ مې او د انور غرزول الله حسبان د پاره د حساب قمری کال دی او شمسی کال دی اسی پښتنه کوم شپه ختمول سباره وصل د شپې بری خوب کې آرام نور اوس په پیدا کولو د پاره د حساب دا پروګرامونه ټول د چا په قدرت دي بندګي به چالو وشي الله الله تاسو معبودانو دي کوم کار کړی دی دوی نه کړه نور یو چا کړی دی ذالک تقدیر العزیز العلیم دا انداز راغ الله نه زور اور دې ډېر پویا ورسره کې بل دلیل دی بر اسمان کې د شپې د استوري څوک پیدا کړي دي کې به باز خلک په باندې وخت معلوم کې والاقا دا علم د انسانانو له چا ورکه نو انسانانو بندګي نه چا پکار ده دیو الله وهو الذي الله ذات دې جعل لكم النجوم چې پیدا کړی تاسو لپاره ستوري لتهتدوا شور شيږي مقصد بیا پاغي پتیرو د وچه کې ول بحر او د دریاب کې قطاده شه پرمای دستور درې پیری قران کې ذکر شوی دی یو پیدا دا چې پرې باندې خلک لارې معلومي وقت په خاني مشران علم النجوم علاله معلوم دی کنه ساتونه نو پوخا ویم د اسمان ډول دی د شپې ته وګور څومره ډولي اسمان دی درې بری شیطانانو لري سورې صفات کې ورې سوال چې شیطان بدی وشته لیکيږي نو به خو ختمي ګرځي په تور مثال لکه شریط دی کې د 2.5 مرمۍ دی 50 ختمه خو ایسته ختميږي دا نو اخو اسمان به ډول شي جواب چې دې مقام کې الله ردی ستورینا شغل راوالي شیطان په اولی نو سوریا ما ستوري دی لکه عام چراغ سره رڼا وړي او هو الذي الله ذات جعل لكم چې پیدا کړی تاسو لپاره ستوري چې مقصد دور شي کې بیا په دې معنی په تیرو د وچه کې ول بحر او د درې یقینا موږ بیان کړی د آیات عقلی دلایل لقوم یعلمون قوم لپاره چې علم نه کاروي ورسا کې بل دلیل د یو مور پلان نه ادم مخلوق چا پیدا کړی زموږ استاد مور پلان یو ادم او حوا ورونه یو کړه ابو حیان لیکي وې دي کې اشاره ده چې تکبر مکوي یو بل باندې ابن کثیر وې یو بل سره شفقت وکي ابن عتیه وې تعلق ما ختموي ځکه زموږ استاد مور پلان یو ورونه یو شریکونه وهو الذي الله ذات دې انشاءکم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده دیو نفسنا
واحده بابا یادای مستقر سمانا ستاسو د پاره زیات آرام دی و مستودع ادمانه زیات سپارښتنی د پلارشا د مور رحم شپه ورځ دنیا او قبر یقینا من بیان کړی دی آیات الله احکامات لقوم دلائل هغه قوم لا يفقهون چې پوهیږي فقه نه کاري فقه سمعنا معرفة الحكم مع دليله دلته يفقهون ویلي مفسرین نقطه بیانوي څنګه یو پلان د دومره مخلوق پیدا کېدل خو ډېر زور غواړي الله يفقهون سوچ لګوږي د فقه نه کار والي بل عقلي دلیل بر اورې زدا باران څوک راوري پرې باندې شینګي څوک راټوکي دوی نه زمو معبودان د ملک بوخا قلم ټولو کنه ودا غلې بند دی پلاني چې میران دي اسونه باندې برا سوره ویل قلنګ راکې وری مونږ غلې بند کړي مونږ دلته باران کړي دي زموږ نکدا کو دا کو الله دا ټول پروګرامونه په خپل کو هیڅ څوک ما سره شریک نشته نه چا قلم حق سره نه غیر قلم وهو الذي الله ذات انزل من السماء ماء چې در اوروري د بارنو به موږ رسېږي به پای باندې نبات کل شي شینکی دار وشي مزیدار هر قسم شینکی فاخرج موږ رسېږي منو ددن الله وتکشن نخرج موږ روباس منو د حبا دانه د بل د پاس متراکبا غنم وګورئ کله د جوار دا وګي وګورئ څومره قطارونه الله پیدا کړ د انقلابات چا کړی دي ومن النخل الله دې کجرنا من طلع دې کسرنا غنچکونه دې دانې نږدې څوک دانیا دا مبتلا من طلع خبر مقدم قنوای معنا غنچکونه دانیه نږدې شکون کی لرا دانې نږدې یو بل کجرو ګورې کلا څومره مزیدار غنچکه بکې دي قرماو چې څوګه راټولې لکه یو طرف باندې ټول راواړي به بل طرف وجنات باغون دي من عناب دانګورانو زيتون دي او انار دیو بل سره برابر دي په پاڼو کې ونه دي برابر میوه کې بیان دا معنا پاڼو کې دیو بل سره مشتبه دي میوه جدا ده زيتون او د انار دا پاڼه چې د شو ګدره دلته بیا چې بکارو بیان شو انسان اول پیدا شو خوراک ته ضرورت لري نو حمن به د شي چې من وجه میوه من وجه خوراک پکېږي کجورا دغه ورسره به د شي چې خالص میوه یا نه ابا به ډاکټر کې مکل کله استعمالي کې تیل پخړې شربتي بیان آرام انظروا غوري میوه د الله لچ میوه نشي دا باغ وینه پخشي ان فی ذالکم یقینا پدې کې لآیات ډیر دلایل لري قوم یؤمنون خو قوم له ایمان لري سوچ لګو کې الله دې کې زی خپل وتعالى دا خبر معلوم شي چې حقدار د بندګۍ ایک واځ رب العالمین دی هیڅ د اثر شریک نشته وشرط په هغه چا باندې شاشر بالجن کوي مشرکین ویلي الله دې پیرانو نو وعده کړی دی ملائک دا غلوري نه دي الله پیرا تو کو ظالمانو بچی می شي دي نو خزمه کماله بل لا پیرات څنګه الله سره نه جوړو دا خو ما پیدا کړی دي آیات دلیل به شي هیڅ د الله سره شریک نشته ملائکه لوري نه پیرانه سرګنه نه ده وجعلوا دخلوا غرزولي دي لله د الله سره شرکا الجن شرکان پیرانو وخلقهم وحال چې الله پیدا کړی هغه څنګه شریک دي وخرقوا ذو نسبت کړي له الله تعالی بنینا د زامنو وبنات دلورینو بغیر علم بغیر د دلیلنا هیڅ دلیل نشته وسم دا باز خلوی فرشتہ لاړو فرشتہ رااله فرشتہ څه معنا ده کجنم دي یعنی دې شری دا ګمان ده نعوذ بالله مثال شي ملائک د الله لورینې دي هو جمع ملائک رااله چې مفرد یو د ملک راغی سره دا خبره ذکر کړي دا نوم غلط ولالي وزدلایل په کلمات د توحید سبحان الله پاک دی هر قسم نقصان الله پاک دی کمال والا دی وتعالى وجد اما ذا اسن يصفون داخل کې بیان الله لا بل دلیل
بديع السماوات والارض پیدا کون کې اسمانونو د زمکه دې ان يكون له ولد څنګه داغه بچي شي ولم تكن له صاحب او حال ببین الشا په جنیش اور دي شي بچي دا چرته عقل مني سلورم وخلقه پیدا کړ الله تعالی یو شی او هو بكل شيء عليم الله خاص پاره شی باندې پوهه دې بچي خاص څه ضرورت لري چې عاجزي وځي ټول درو نتیجه الله یو اوري حاصل داري دا مکه ټول پروګرامونه چا کړی بس معبود هم داري حاجت روا هم داري ذالکم الله داتا سما الله چې ربکم ساس رب دې لا اله نشيب المشکل کشا الا هو سوا راغنا خالق كل شيء پیدا کون کې داري شری فعبدوه نخاص کې بندګي الله لا وهو على كل شيء وكيل دې الله پارش ذمہوار د ټول شي ذمہوار څوک دی دوی نه مړه الله سره نور ډیر ذمہواران دي فلان او فلان او فلان وز الله قدرت لا تدركه الابصار الا عندك الله لا خلق نظرنا وهو يدرك الابصار ذا خلق نظرنا لا عندك وهو اللطيف الخبير الله بارك بنا خبردار دي متصل آیات نے استدلال کی دین معلومیږي چې الله نشي دل کې دي ځکه لا تدركه یو جواب دا چې دنیا کې هر چا آخرت دلته به ګورو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جنته الله چې الله انعامات ورکړي به الله ورته سم په کار دی الله هر څه درکړي به هر څه درکړي خپل ځان الله ورته ښکاري ټول بل الله سجده باندې پریوش مسجد کې دا معنا ده کنه ولدينا مسجد زموږ شاسو خلک چې دعا کوي الله ستاسو دیدار مناسب کړي دن دیم قول لري ادراک دا معنی او شی اول نه اخر پر لاندې کول یو لیدلې و ادراک موږ اسمان ګورو خو لیکن ټول کنټرول نه شو دریم الابصار جمع د ټول انسانانو سترګې په دنیا کې نشو لیدلې هر چې نبی او انبیاء هغه به ګوري نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات شوه بارا الله لیدلې ترغیب دی قران باندې حاصل بدای دی قران نه شو کې نو شو عمل په وکي فل نفسي ځان له خیر دی او چې د مقابله وکړو ځان ته ټول کې ځان له تاوان ورکی هیڅ نقصان الله مال نشي راکوي قد جاءكم يقين راغله تاسو بصائر دو کېرته خبرې من ربكم دا صفت د بصائر یا تعلق ترجا بصائر ویل شاغ دلایل را چې د انسان د زړه کې ور باندې رڼا راشي یعنی قران چې کې نه صحیح وګ مکی خودو ستاسو د زړه کې الله رڼا راشي رڼا عجیب رڼا وسه قران له وګ دینو څه چل بوشي جواب فمن ابصر پس چا چې غتلو کړو پر قران کې فل نفسي ځان له خیر دی ومن عمیا چا چې ځانون کې فاله او بال پدرې وما انا عليكم زنيم بتاسو باندې بحفيظ موار حفاظت والا خنیم زر بس صرف دعوت کو نور منه کوي منه دي جنور سدوی ما خوا حاصل دار دایره قران شکل دعوت شروع کی نو یو د امر قوم در باندې اعتراض وکړي چې مو خدای نه منو ولی وی ادھر استاد پښتنو کې استاد څوک دی پلانې خا دا راغه شاګرد دی ګرم به نه دیرو الولد سر لابيه بچي خدای پلان رازداري قانون دار شي روحاني پلان هغه استادي چې څوک د چا سره کینی دا غره ور باندې غالبي دا عقیده دا طبيعت دا اصولي الله حساب استاد باندې اعتراض کوي خو لیکن کلک ورته ودرېږي وجه دا اوس اعتراض دی نه نو وکذالک الله دقشان بیان او اړو ایتنا وليقولوا دین پاره چې وای دا تا خو درس کړي نه یا ځړي خبرې دی بیان کړي زور دین در ختم کې دی وای مړ ساو ساس پلانې دي مونږ را بیان ولې قومي يعلمون قوم له علم دی علم لري ترغیب قران لا ضروري اعتراضون الله اس پروا مساتا خپل دین تشریح کوا اتبعوا تابعداریو کا ما وحی الیک دا اساس تعالی وای کی دیش استاد ربنا څه خبره ده لا اله الا هو نشتره حق بار د بندګي سوا دا غنا واعرضوا مخواړه عن المشرکین درې مشرکینونه دې مقابله نه ځان ته ټول کا
ورسات اوس الله مشیت مقصد نبی تسلی ولو شاء الله قد الله خو خوي شرک بینه وکړي وما جعلناكم تني ګرځولې په دې حفاظت والا وما انت عليهم بوکیل نته په دې سموار وکیل لا منه شیخ نبی پښتنه کی مقرری حفیظ زمانه بغیر د پښتنه ورسات ادب اې دې حاصل لاره دعوت چې کله کوي د دې معبودان له کنزل مکوا دې به الله له کنزل کوي ولا تسبوا کنزل مکوا الذين انسانون لا يدعون من دون الله چې دوی را مدد شورته وي شواذ الله نه کینه دوی به کنزلو کې الله تعالی نه د وجه دشمنی بغیر د علم نه جواب دوی سوال دوی الله مني الله څنګه کنزل کوي کله غوسه کې راشي سب وشتم دوه کیسمره یو کنزل کول بنیاد به عزت دا خو ناروا دیم دی هغه ایجاد ثابتول چې ګوردا مخلوق محتاج دی دا کنزل نه ده دا حقیقت بیانول دي کذالک سروش علت بیانې ولید الله لا کنزل کوي الله هر مشرک لا د خپل عمل به معلومیږي کذالک الله اذا قشان مونږ ډول کړه دی لکل امتنا ری امت عملهم عمل دی ثم الى ربهم به رب دوی دی واپس دا اطلاع ورکی بما کان عمل دی پاک عمل چې کړه همیش هر چا خپل عمل ډوري مشرک خپل موحد خپل وس قسمونه کوي دي واقسم بالله قسمونه کوي په الله جهاد ایمان مضبوط قسمونه لئن جاءتهم کراش دوی له نه خنو خامخ ایمان بلری پاغي قل سره جواب دنه خو اختیار چا سره دی الله سره زه خو نبی قل هو انما الايات يقرن اختیار د دینه خو اند الله د الله سره دی څه پوي کړی ته ان دانه خاص کړه راشي ایمان نه راوړي تو خو ایمان راوړي جواب دار اعلان صحیح دی یا څه پوي کړه ما په واقع او په علم الله چې نه خراش ایمان نه راوړي ورسا کې بل علت و مراد یې دې ونقلب الله موږ راړو سنت دې او سترګې دې وګوره ولې ویلي مفسرین نقطه بیانوي دلته بیانو په اړه د معجزاتو کې چا پستر کو لیدل کېدا محسوسي و نو ځکه دا ویلي ځکه دوی ایمان نه دراوړي به پرې باندې اول مره ان اول کرت پرې دوی موږ دوی په توغیانې پرې سرکشه کې امون سرګردان عام مانړو ته او عام حرامانه د سترګوند پیدا ټول حروف حلق دي مفسرین بیانې اشاره ده له چې دوی د دې ګمړای دي کوي کلانه پراته دي ورسا کې عزت حاصل وي دی کملای کمرا شو د امر ورا شو وای چې دا قران حق کتاب دی دوی نه مانی ودا دروغ دي دومره صد ولو اننا الله کچرته موږ نازل کړم دوی لړ ملائکه وکلمهم الموتى وخبروا کې دوی سره مړي او موږ راجم کو علی بده معنی ارو شیخ قبران ډلډلې یا مخامخ ما كانوا ليؤمنون دي چې ایمان راوړي الا ان شاء الله مگر کوم چې الله غواړي اسلام منقطع ولكن اکثرهم يجهلون اکثر خلق الله په دې کې نه خبر دي ویږي نه جاهلان دي ورسات بل عقبه دای شکل دعوت شروع کی نو ایس نیمګړي مليانه مقابله لروځي ولکه مناظره کوي پوسټر روباسي دی آیات کې الله فرمایي چې او سړیا د دې خلکو دې مناظرو مباحثونه ونیریږي خپل کار جاری ساته تو خطا بندي صرف د دې خپل کار نشه ستاره روان کار ودري چیلنج بدل کې جداري واغه اوس مناظري نشته اسی مجادله دي علم المناظره دا ځان علم د رشیدې کې باس کیږي دا به چرګم په پویم نه دي اسی نن چې ملاګین د غړغړ القابزان لیکلي دي شیخ القرآن والحديث علامه الدهر فاضل نوجوان وکیل فلان وکیل اسلامي ګر اسلام بوختنه خلکو نه کوا وکیل پلانې مسلک هیڅ نه دوه ټکی عربي ورته ویلې نشي د شورتو وا چیرې څو ملمانه راغلي به تور مثال عرب هغه لکه اغلا سوې عربي کی یا تشکر وکړي انسانانو چې دا کوم ناشي په عربي کې د شورتو عربي دعا وغواړه
چې الله رب تاسو باندې رحم وکړي قرآن نه ناشي یاد نه دي او درې خرګاډي د علم نشي وړلې دا رقم او دا رقم او دا الله دا جاهلان کنه قمقلی خپل کار بجاری ساتي دا مولین به څه کوي سلور کارل الله بیانې توجه دا حق دعوه چې به کې شروع شي مخله مولا ودري زخرف القول لا معنا مولا د تقریر دی عوام لکې ملونه خبره کوي رنگیزه زخرف دی له شي لاندې وشمن د پات سر زر وبا خلق له وجه د سر زر دي او هغه سر زري نو دا مولا وی چې ګوره خلکو د ملک څخه خلک پیدا شوی چې مذهب نه مانی صحابه له کنزل کوي فلان کوي ودا کوي ودا کلک ودرېږي نو عوام وی چې دا مولا به مانی دا زموږ پر مذهب باندې څومره خپه دي سترګې وکي هم شرواني دي کله به کوم شاړي چې ما په څه سر باندې پرتره خو دین د خلک را خرابوي الله دا وکړه ولتصغى لدویمه خبردار دي تقریبا د خلکو زونه ځان لراړي دي خوشاله کې په دې کې الله نور مقصدونه دي خپل خېټه غم وړي دي نه دین دی او نه مذهب دی او نه بل مسله نه بلا وکذالک الله یدق شان جعلنا منذر زولری داریو نبی لپاره دشمنان شیطانان د انسانانو او جنونو د پیرانو انسانانو کې شیطانان شته پیرانو کې فرق دار قرطبی مالک ابن دینار خبره نقل کړی دا چې کله اعوذ بالله وی هغه جن شیطان تکتی ان شیطان به مناس حدیث کې راځي رسول الله فرمای اخر زمانه کې راوښ شیطان د مولا او د انسان په شکل تقریر به یوځي کیږي دي خلق له غلطه مسله وکي دی به وی چې را مولوی په شکل باندې پیژنو خو لیکن موږ نه دی یاد رسول الله فرمای ودا شیطان دی شیطان ګور کړی د مولا په شکل راشي ځان هغه شیخ القرآن جوړ کړی سړي رجنټي کوشش دی چې الله او الله د رسول خلک سم په بل طرف باندې واړو قرآن او سنت سپک دی خلکو له معرفي کې مړ قرآن دا د شیخ کتاب نه دی ځکه ډیر مسائل په دې کې نشته دا حدیث خو مړ منسوخ دی ته بدايه د جرح او تعدیل امام دا دی نه قرآن او سنت دا ګور اسمه اساس الدين دی دا الله او الله د رسول عظمت بری خلکو له سره کې ورننګ ان شاء الله رسول ډیر لوی دی ارڅ په دې کې شتره یو حکمانه د اشاره دې کې معنا د امر او وسوسه کوي بعضی د اله بعضین دی بعض نور لا د مزخرف خبرو زخرف القول لا معنا رنگیزي خبره دولی خبره داسې خطبه وي خو شوازی پکې وکي چې موږ دا رقم ته واغ رقم د پاره دوکي غرورن د پاره دوکي ولو شاء ربک کو خو استاد رب ما فعلوه دا کار به نه وکړي پسر هم پرې د دې داخله کومه یفترون کم چې د ځان جوړ کړي د ځان لګي دغه فائدہ ده دغه علت ده دا مناسب تقریر ولي کوي ولتصغى چرا مایل شي له دل عافدت الذين زنو دا چا چې ایمان لري په آخرت اب ایمان مسلمان دي شروع کنا او کنا پلاني ملاوي صحابه چې دومره غلطي نه دي ټک موبایل در بشراوالي ور ودا ویني چې لیکل کړي دي ویلي دي الله دې شنیم چې مولا بشارت ایمان سره راوالي ایماندار سره چې هر سوچ کوي دا څوي چا سره رښتیا د شریعت کنه دي دریم اېدی مولا سره سلیری جنټي غم دی چې دا قوم څنګه خوشاله وساتم دوی زما مادیات خراب نه کی د جیب خرچم په خراب نشي بل در بارا چې داخله راځي کې هغه وليقترفوا چوږي ما مختلفون شکم دوی کوي الله ډېر خطرناک کارونه وکړي ورسره کې جواب سوال ترغیب دی قران ته دوی وتعالى مناظره کوي څنګه مناظره کوي بس دعوه دار خو لیکن فیصله په پلانې شیخ صاحب کی دی آیات کې وایي الله تعالی وایي چې شیخ صاحب څه کار دی طالب شیخ موږ له شیخ نه دی هغه زمونږ استاد سماده کې چې قران او سنت موجود دي آیا بل قاضي له ضرورت شته زه چې کوم عمل کوم د قران او سنت د دلیل پیش کوم ته چې کوم عمل کې د قران او سنت د دلیل پیش کا کې دې شیخ غي څور کړي هغه اخستې هغه ځان لمرګره جوړ کړي زمونږ فیصله بس په قران او سنت ده د غزو د میدان وایم د دینه او منوبم بم دي زبانه اف غیر الله شواد الله تعالی انا ابتغي حكما زولتهم یو قاضي او فیصله کن وهو الذي الله غزاد دي انزل اليكم الكتاب چې نازل کړی تاسو له کتاب مفصلا تفصیل کړل شو دا
تفصیلی بیان شوی مفسرن څه معنا ارڅ الله په دې کې پوره تشریح شوی دا ظالمان وینه ولا ډیر مسائل پکې نشته الله یې ارڅ بیان دي اوس دلیل نقلی والذین انسانان اتیناهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی له کتاب علمونه پويږي انه دا قران چې نازل من ربک صادر ابن بالحق فرشته فلا تكونن مکیګه من الممترین د شکینو شکونه کې یدې کې معنا د میرا جګړې ورسره کې تاکید تکمیل قران څنګه پورا کتاب دی چې ارڅ بده کړي اخبارات انشاءات امرنا وتمت پورا دا کلمه درف ساشد خان په صدق کې او په عدل کې صدق دا معنی اخبارات کې عدل دا معنی انشاءات کې اوامر بکې اخبارات بکې نشه څوک بدلون کې کلمات دي الله دې کلمه ولا او هو السميع العليم الله ور په دې دی وې استبل اعتراض وکي خا واستاسو خبرو من واو اراده مړ فیصله وکړو ستا په ټول کار کې 2.5 کسان جوړیږي نو ماشاءالله کدي زو دا شل کتاب ستابه کم الله دې ډیرو په شمر روانه گئی کله ډیرو په روان شي ګورو گمراه بشي اوس بوې کنه دې ملکونو کیو ګوري شپته پیسې د منګیو دیش پیسې حنابلہ دی شل پیسې پلانې دي 2.5 پیسې به کې دانو دا قران او سنت شي دی جواب دار چې کثرت باندې خبر نه ده پښتانه یو مطلب کې وسل پاپړ یو لوړ سل پاپړ کیرو د پاسه به یو شهر اخلاص کار څه ختم شي ری پاپ د سل پاپړ به سوچي چې خلک پورته کوي یو سړی دی خو سم سړی الله وای وین تطع که خبر دی ومن لا اکثر من فی الارض د ډیرو هغه چا چې په دې اسماء کې نه تاب گمراه کیان سبیل الله د الله دلاره ډیرو به سمره وانه چې موږ به ډیر دي جواب دا اولی ودا کوم ځای کې ډیر منډي وای اسی ګمان بس روان دي ان پښتنه دی وکړه ان يتبعون داخل تابعدارین کی مگر د ګمان وینو مولود دي مگر الا یخرسون اٹکل کئ عقاید کی ګمان کئ اعمال کی اٹکل یہ مليان ګمان پسې ګرځي عوام اٹکلین دي امینا سی بس کوم خبره دماغ ولاله ودا دین دي مولا تراټینګ دا خبره خونی شتا څنګه لري کی دي شدا موجود شي کی دي شي اگر چې مگر کی دي شدا اوس دین نه دي دین قال الله قال رسول الله د سی بو ان شاء الله رسول ویلي دي الله رب العزت موږ ته د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسات واستقسم ان ربک یقینا عرف ساه عالم دیر پویره من پاچا چې گمراه دي ان سبیل الله دلاره وهو عالم بالمحتدين الله په هدایت والا هر څوک الله معلوم دي گمراهان الله معلوم دي هدایت والا دي جنبل باب حاصل بدای چې کوم شي الله حلال کړي حلال غنا چې کوم شي الله حرام کړي حرام غنا یو سړی یو شی حرام کې او حلال ایت حرام کول شي تحلیل او تحریم د چا معتبر دی الله فکلوا خوراک کوي مما د اسنا ذکر اسم الله علی چیا چنم د الله پاغي مفسرین لګي چې کله نوم د الله په یاد نه حرام انا روا دي نوم د الله په یاد شوی دا خورا اگر کله خلکو حرام کړي دي ان کنتم کوي بیاات پیاتون د الله ایماندار ایمان کراوړی الله وی راشن ورسات وسوي چې دا شی تاسو ولې نه کړی دی باندې خونم د الله یاد شوی دی ارچ محرمات دي موږ بیان کړی دي خنزیر دی وینه مستوحلا ما وحل لغیر الله دی مردار ده وما لكم وسوجنا تاسو لچ نه خوري مما دا اسنا ذکر چې اچي وینم د الله پاغي او حال دا چې الله بیان لكم تاسو لا پس ول فی ماجدا آیت بر سوال دی چې مکه کې خدا تحریمات نو بیان شي فی ماجی څنګه راوړه جواب فی ماجی معنا د مضارع دی انده زمانہ کې بیانې ما چې الله حرام کړی بتا شو الا ما مگر هغه چې تاسو ضرورت را محتاج وي غیلا یعنی اصلو شینا پټول دینه کې حرام لیکن که ضرورت دراغه الله وی خړل شي مردار د سپېره خنزیر دی بل وس وی اکثر خلک خواهش برباد کړه
دلیل ملیل نشتا په خپل مزاج باندې فیصله کوي وان کثیرا یقینا زیات خامخا گمراه شوی دی گمراه کیږي پر خپل خواهش باندې بغیر علم بغیر د دلیل نه ان ربک یقینا رب ساهو عالم پوهه بالمعتدین وتجاوز کوونکو چا چې برید کړي په ایمان الله سپویم چې اسلام یې من زوړی اراده ده وس الله نور محرمات واوري وزرو پرې د کارا ګناه پټا زنا پرې دی شراب پرې دی کینی پرې دی حسدونه پرې دی وس تخویف یرا ان الذين يخننا انسانان یکسبون الاسم شکار کوي د ګناه زر دې جزاء ورکړي شو دوی لره بما كانوا يقترفون دا هغه عمل چې دوی کوي قانون الله کې حکم کم سړی چې ګناه کوي الله یې سزا ورکوم دنیا کې د دنیا کې نه آخرت کې وش بیان د محرماتو چې کوم شی باندې الله نوم یاد شي ونه یا الله وینه خوري دره نږدې کېږي مر سره ولا تاكلوا مخري مما دعسنا شنو ده شي نوم د الله علی پاغي وانه يقينا داشه لفسق بدين الله سمنا دا مردارا دا خوراک یو انه دا مذبوحه یا نوم د الله نه یادول یقینا شیطانان وسوسه اچي دا اولیاءهم د خپل دوستان لرا عاقبت دا شي چې تاسو سره جګړه وکړي لوجادلوکم شیطان لا شي په منډه مولا خبره غوږ کې واچوي وی پلاني مولا خو رس تقریر وکي ته د پزت کې ودرېګا کله دوی خبر مو منل انکم لا مشرکون یقینا تاسو بشي مشرکین شیطان خبر الله یې مانا ورسات کرت د سیکولر نظام په دې طریقه دوی به اسمه او شامه به اس پر کې شریک ژوند وکاو جواب یو سړی مړ دی بل ژوند دی ا دې ژوند سره رڼا ده دا دې رڼا په وجه باندې ګرځي راګرځي نو آیا دا دواړه برابر دي یو سړي سره قران دی یو سره شرک دی کفر دی تورتمونه دي نو دا دواړه نه دي برابر دا چې کوم کمر پرې وته بس برباد دي نبی صلی الله علیه وسلم ابو جهل نه برابر او من کان اسو شي مر فاحینا او موږ ژوندې کو پرې قران وجعلنا له نورا وګرځو داغه پار رڼا چې قران دی يمشي به په الناس ژوند تیری دی په وجه د خلقو کې درې تفسیر دي قران او سره د قران په رهنمایي کې خپل ژوند کوي خلک نور قوانين راوړي د سره قران دی دویم يمشي به په الناس خلق له قران بیان یو سړی د الله جاهل دی بل سړی سره قران دی دا د خلق له قران بیانې آیات ډول برابر دي دریم سوچ له قران سره تعلق لري پاغي دنیا کې بل الله در رڼا جوړه کوم رڼا منځ باندې زکات باندې اتباع سنت باندې قران باندې صدقو باندې تورتم کی جمعات تک باندې یخنی کې او د سکول باندې هجرت باندې ای دنیا کې بس الله رڼا نصیب یو سبب داري ابن قیم فرمایي هغه دنیا کامن دا دې پشان دا چا مسلو چا حال دا په تیارو کې لیس بخارج من هونه دی وتن کې دي تیارونه سړې دې تورتم اوریز دا شپه دا دشت دا تی تورتمونه کې روان دي نخ پیژنې نه بعد نه لوړ پیژنې نه شاورا نه دوست پیژنې نه دشمن نه پرسونل پیژنې نه غیر پرسونل نه روغ لاره او بل سړي سره رڼا ده اې دا ډول برابر دي نه دي برابر الله وایي کچې نه دي برابر ولې به خلک بل خو روان دي جواب کذالک الله دغه شان ډول کړي شوی دی للکافرین دی غیر مسلمان لره ما کانوا عملون چې کوم عمل کړي بد وکذالک څلور معاقبه نیمګړي مولا مناظره وکړه او بیان له قومي مشران وسره وچت د محرم مشران چې مړ اساس د مولا نه عجیب عجیب خبرې کوي مقابله پکار ده الله وایي د محلي مشران دا ډېر لوی مجرمان دي د حق مقابله اکثر داخله کوي چې ځان له وکیل گزار وي او ځان له وشتري بلاک مشرم دا چې کم دي چې قرآن او سنت تایید وکړي نور اکثر دشمن دي دا کوي دنه الله یې ونه ریږي وکذالک قشان جعلنا منکر سولره په کل قريه فارو کلی کې مشران مجرمین لیم کرو عاقبت داده چل جوړ کی فیا پرې کلی کې پار د حق بندولو مشر صاحب راځي چې ودا کار بنور نه کو اختلاف جوړيږي محلت وپړه کېږي فلان او فلان لیم کرو کې د علامه د پار د عاقبت چل فی هر پار د انسداد د حق
اوس وې دا خپل کمال مګنا ځان برباد کی وما يمكرون الله دوی چې نه جوړي الا انفسهم مگر ضرر بدوی دی او نه پويږي ورسات وسوي موسی خبره نه منو تر څو چې موږ هغه شنه راوړې کوم چې مخکې بیا ورغلي وو الله دې نبی مخالفت مکوي کې ذلیل بشي واذا پاتیم جاءتهم چراشد لره ونخا قالوا دی وی لنو من شرط من تصدیق نکو حتا تر دې چې راکړې شي موږ لرا مسما اوتی هغه څنګه چې ورکړې شي رسول الله یو دم کتاب نازل دل دویم د اسمان نو هراتل و راتل واغه صدقه خوړل جواب الله اعلم الله خپويږي چرته چې ګرځي خپل پیغامات نن کې عربو کې نبی صلی الله علیه وسلم وحی ورکړه دا الله له پتا وا چې دا حل زرد شو برسیږي الذين انسانانو پوری اجر مجرم کړي زلت عند الله اذ الله سرا دنیا کې آخرت کې عذاب شدید سخت بما كانوا يمكرون په سبب د دې چې دوی چلن جوړ کړي د حق مقابل کې ورسا کې دوه قسم خلک الله اشاره لزیر اراده خیر وکم چاله نه توجه چې کوم انسان له اراده خیر وکم دا قران چې ورته بیانېږي شنه نشي پراخي او چاله مې اراده خیر نه کړی چې کله دا قران بیانېږي نو شنه د شي تنګيږي ته دا ګمان کړه کاسمان لچ راخیږي یره بل ټکی نشه قران او سنت څلور خبرې بیا دي کو یاد نه دي بس دا نږدې فرق دی فمن پساسو چې الله اراده وکي اغلا چې کلاو د هدایت یشر صدرونو کلاو کې شنه اسلام لا صدر نه مراد زړه للاسلام معنی قبولیت الاسلام حدیث کې راځي ابن کثیر به لیکي نبی صلی الله علیه وسلم درې علامې ذکر کړې دنیا سره مینه نه کوي یو مینه کوي ټول د آخرت سره دوا مرګ لپاره تیاری کوي چې کله یو سړي د دنیا سره مینه پرې خودا یو سړي د مرګ تیاری شروع کوي مینه ټول د آخرت سره وا دا سړی په ځم پوي چې الله مال اراده له هدایت کړی دا بس دا آسان شی په دې منځ سره ځان تلای ومن يريد او شاء الله اراده وکي چې گمراه کی یا چل نو ګرځي دا سړی څنګه په وخت بیان د قران کې کېچ حرجن غشي کانما کوئی کې داخلي په سما په طرف د اسمان کذالک دقشان ګرځي الله ګندګي ال الذين فاق انسانانو شیمان راوړي ګندا خلق دي کنه ګندا جمع ګندا ابن جرير خپل تفسیر کې لیکلی دی ودا سره خو اسمان لره خطر نشي مشرک اې دې دا خبره معلومه شو چې ایمان د رب بزړه کې ګور نه شي درنه کېږي ایمان بشاشت التم نو ورشي ترغیب قران لا وهذا القران چې صراط ربک معنا لار درف ساده مستقيم النيغه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم نیغه کړ خويستا نور کرکه مې وېسي اخوا دی خو وی ویل دانی غلار د اسلام دی خو يهودیت او نصرانیت الله مستقیما نی غلار د چلا نه رسیږي په یقینا من بیان کړی دا مثالنا لقوم دا قوم د پاره چې نشد ناخلی ذکرون نشد علی وز بشارت او زیره لهم دار السلام الله يدعو لكم ورد سلامت دی ان درب من رب سلام سبحانه ملائک فرمائے سلام علیکم السلام علیکم الله فرمائے سلام را لېږي یو بل باندې خپل سلامونه اچوي دار کې څو نقصان نه پامني وهو الله تعالی چې وليهم درې دوستیم ولي زموار محبه بما كان يعملون بسبب د عمل دوی چې کوم کړي همیشه جنت لمه څخه بوت الله کې استعمالونه کول خاص کر قرآن او سنت برابر اوس تخفیف اخروی مشرکین بالله راجمه کم به بوزم جهنم لا ويوم باغ ورزمانی چې راجمه کې الله داخله جميعا ټول الله ورته یا معاشر الجن ایر پیرانو ډلې یقینا تاسو گمراه کړی دي ډېر من انسانان دې انسانانو گمراه کړو وقالوا ابو يا اولياء الذين استاد انسانانو ربنا يا رب زمون مزي اخسري باسنا باز زمون په باز نورهم څه مطلب مفسرین لګي چې کله به انسانان ته دشتله شپه به چرانو به سوري اعوذ بسيد هذا الوادي
وې دې د شش کومړي کې خدای راغله ما ځان وسپارو هغه بری وړو پیران لوي څورته ونه وای ځکه موږ خدایان کړی دا خپل شهرت ای واخستو دویم عاملان انسانانو پیران ځان له تابع کړو بعضی کارونه په کول سلوي کړی دا به جنابت کې ګرځي سلوي کړی ورسره دا قران سلوي کلمه په لغت باندې وای پیران به تابع وی پلاني ته پیران تابع کړی شیخ الاسلام ابن تیمیه کی پری پیرانو کې چې پیران دي چې باید زنانه انسانانو ځان له تابع کړي جنا وسره کوي د انسان په شکل ورته راشي به پر انسانانو کې بعض انسانان دي خځې پیران ځان له تابع کړي د ایستل جنا کوي قران کې الله را خبر ذکر کړی دا نه په اخستلا او رسیدل کړي موږ نیټي زموږ لال لدی هغه چې موږ مقرر کړی دا دغه به دوه قول دي یو قول باج مفسرین ذکر کړی مرګ دیم د دې مراد قیامت الله ورته وی ورکیږي ور لورشي نو قال الله تعالی ورته وی النار ورشي زرو شي دو ساسو خالدین فیها همیشه وي پای کې الا ماشاء الله حکم چلو غواړي څه مطلب ګورنګار مومن همیشه نه کړه هغه به وخت الله را بارک دیم قول شي الا ماشاء الله دا من زمهریر الله وکړه د شیخنه داخله بوزي چې اندامونه درل الا ماشاء الله د جهنم نه ویني چې اسخابه دنولا دې دوی لړه کې میته سي دا به دوی له بده خلک ورواړه ویش دا به سزاګانی ان ربک یقینا دارب سچ حکیم حکمتونو والا د عالم پویریم ورسات وسبل بل عقبه د قوم مشرم کارونه کې بل امتحان بوشي پنځم حکومت لبا عارضه وشي د شي ورته چې د ملک یو سړی پیدا شوی اختلاف پیدا کی جنجال پیدا کی شملګری د سره ولاړ شي نور مليون سره روزانه ها هو جوړه ده الله یو ګور د حکومت د نیول نبی یریګلا دورازي پکې وکذالک ودقشا من دوستانو باز ظالمان د باز نورو نو ولکې دوه معنا غاندي دوست دا به عقبره څو دې کې معنا د حاکم د بيدات تخفیف دی ظالم په ظالمانو باندې امیر شي بما كانوا يكسبون په سبب د کسب د دې چې بد کارونه کړی دي وځه قیامت حاله او به ویل شي معاشر الجن والانس اېډل د پیرانو انسانانو ایا نه دی اغلی رسول امین کوم ساسونه چې بیان کړي علیکم بتاسو ایتونه زمون آیت باندې سوال پیرانو کې غوڅو انبیاء نه دی اغلی ته ویل منکم مفسرین وایي چې منکم نه مراد انسانان دي چې پیرانو لورغله تقریبا رسول الله به انسانانو کې راغلي دي دیم قول علماء ذکر کړی چې دنه مراد صرف یری والا دي نذیرو هغه څو چې ابل چاله یې ور کوي آیات دلیل لري لکه څنګه چې انسانان د خلکو لپاره ور کړی پیرانو کې مشه دعا شته کړه د قران او سنت والا دي متبعين وينذرونكم ويرذر قول تاسل لقاء يومكم د ملاقات ور انسان سوازه شدادا قالوا دی بو شهیدنا علی انفسنا من اقرار کو بخبر ځانونو بالکل موږ دا کفر کړی دی سوال نو ولې په دنیا کې ورانه کو معنا ده اس دي زګه دوه کړي دي انسانانو له حیات دنیا دنیوي ژوند اقرار بوږي په خپل ځانونو باندې انه په دې خبره یقینا دوی دي غیر مسلم کافرین پس من کافرین په خپل په ځامنه اقرار وکړو ورسات کی الله اوس حکمت ذکر کوي د نبی صلی الله علیه وسلم درانه غلو جواب لپاره د سوال مقدر سوال نشري چې محمد صلی الله علیه وسلم الله ولې را لګلې جواب چې سبا قیامت کې څوک ونه وایي چې الله تاب رسول الله لګلې موږ منلې وي نو الله یې ما رسول الله ولې وکړه دین تشریح چاچو منو چاچو نو جدا شو قیامت کې الله له اوسر نشه پیش کولې ذالک الله اذا زکا علم یکن ربک چې نه د عرب ساحل اكون کې دیکلو لرا بظلم فظلم باندې واهلها قد شال خاندان دیږي وی غافل
خاندان چې غافلی به خو الله کې رینا اولی پوی کی چې وای نه مني نو باس به راګیر کی ولکل دار چار پر الله درجه مما عملوا دا چې دوی عمل کړي لري حدیث کې راځي کنه رسول الله فرمایي شهید له الله سل درجه ورکړي دوی درجه د بل مابین کې دومره مسافه لکه اسمه کو اسمان اوس ګورانو جانب مقابل کې مې شي درجه دي کفر نه د رب صاحب غافل نه خبر اما يعملون دا عمل نشي داخله کې کوي ورسره کې بیان دي بیان د شومدت د الله اے انسانانو صحیح بندگی د الله وکړي کنه کوي د الله بتا سو ختم کی نور مخلوق وګوره به راولي الله په دې باندې قادر او زور اور دی حدیث مشکات کې مدار غري چې انسانانو الله نه بکنه غواړي کینه د الله بتا سو ختم کی نور مخلوق براولي ایب ګناه کوي د الله نه بکنه غواړي الله به معاف کوي وربک عرب ساج دې پرواله زور رحمه خاوند رحمتا ان يشك الله غواړي تاسو به ختم کی ويستخلف رب ولي من بعدكم ساسن اور السماء شاکم شغواړي لکه څنګه چې تاسو پیدا کړی د اولاد د قوم بلنا من ذریه قوم استپلانو کې ختم کړل تیرا واستي سر کله مخ کې نه وي سر کله رسو مله بیانوي وستا کې یره الله د قیامت یادې دا سرشتي او غاښ دروغ دي جواب انما يقين عاشق ساوسه وادي کې شي لا تنخم خاراتن کړي وما انتم منيتاس بموجودين شرط مشکیدون کې الله د عذابنا عذاب د الله شراشي یا ساتي هیڅ څوک به الله نه شي بچ کړي الله دا ټول به غیر کم دی جهنم لوي بوزم ورسات اعلان د برات داخله کې شنه منه ځان تیرا جدا کړو قل هو يا قوم اسمع قوم عمل کوي على مكانتكم بخبل طریقه اني عامل زم عملكم بخبل طریقه مكانتكم کې دوه قول دي یو قول لا دینه مراد طریقه کیفیت دیم قول له موجه کړه معنا طاقت تمکین بخبل زور فسوف تعلمون زرد چې کوی بشي من تكون له عاقبه الدار چاله موجودي کې انجام د کور رسنی یاد ساتي انه شاندار نشي بشکره ظالمان د الله عذابنا امام شبیری کړي دا سو پر پاره تهدید انجام د کور رسنی بل الله به ګورو چا دي دي جنونو سوز د عرب جهل وګوري امامنا او سیدنا امام بخاری رحمه الله خپل صحیح کې لیکي نقل کړي د عبد الله بن عباس نه وې کې سړی د عربو جهل معلومي د دې آیت نور څنګه اوس فصل څاروي الله ما پیدا کړی دا ظالمان راشي چې زما په نامه باندې کې اوسره بل چا په نامه څومره بن صافي ده ټول به د چا په نامه شي پیدا کړی چا دي الله د ملک مداوا کوي دا یو لسمه ده یو لسمه څه معنا لسمه ایست الله په نامه یو لسمه شیخ عبد القادر جیلانی په نامه ودار هغه په نامه ده الله پر مشرکین باندې رد کوي وجعلوا داخل ذريه لله اذا الله سلام ما دا اسنا چلا پیدا کړی دي من الحرش افسرون ولنعام وسروي نصیب نساء وقالوا بوي جهاز لله بزعمهم دا الله لپاره دې په ګمان واسل اشتراکین اسمه د معبودانو د لپاره تقسیم وکړي کله الله په نامه کې کله معبود په نامه کې او خراب الله په نامه یو جرم خدا دی شی پیدا کړی الله ورکه بل چاله وش دویم جرم وګورئ دویم جهل فما كان للشركاء ما شهدوا بر خدارون د پاره نبر شهدوا الى الله الله لا هغه چې الله د پاره په وای شروع الى شرکاء هغه بر شهدوا د شریکانو لرا څه مطلب ابن کثیر وای چې کوم شی بل غیر الله په نامه هغه محفوظ ساتو چې کوم د الله په نامه کیسه کې نو دویم چې کوم د الله په نامه کم بو خراب کیسه کې نو د غیر الله په نامه اعلی مال ورکو دریم چې د الله د غیر الله حق به کم شون د الله د حق نه پورا کوو کله الله حق به کم شون به د غیر الله نه پورا کوو به پلانې خپکیږي خیر نه ک الله خپشي الله نه خپشي کنه
الله په خپګان کې څنګه څه چې اوس بابا څنګه خپنه شي څډيري طریقې نورې ذکر کړې دي سام يحكمون الله ډېری بری فیصله نه کوي ډېری بری فیصله وکړي ورسات اوس بل جرم وكذلك الله يدق شان زين ډول کړي لکثیر دي زیات من المشرکین اېدي مشرکان نقتل اولادهم وشل بچي دوی شرکاهم اېدي شریکان ورته بچي وشل سوال لري شریکان څنګه وجه حب الشرکاء د معبود منی په دې طریقه چې علم د قران او سنت به محروم کې د غیر الله فنا باندې بینم کې خو داغه لپاره بلکې داغه دربار کې اوپرودو دربارونه به له شروع کول یره دا په پلاني لپاره باندې ورکی پلاني بابا په نام شو دا بل تمین جووري عاقبت دا شو چاله کې کړه دوی لړا اول ال به سودره لپاره چې ګډ وډ کې علي مده باندې دین دوی آیت دلیل په دې چې نظر د غیر الله په نام شرک کفر ولو شاء الله قد الله خو خوي ما فعلوه دا کار به نه وکړي پسروم پرې دوی او ما یفترون اس جدي ځان جوړ کړی دي ورسات وسراشه فصل مو یا د قشان سروي ودا به کسي خوري سړي به نه خوري اې دې غړي بسې دا پیچلي سړي به خوري زنانه به نه خوري اې دې دا بچي چې پلانې به خوري دوی به نه خوري ته الله وکم دین دي دا چا به دي ځان لګیاو بلکې دین خو دین دي محرمات هغه چې هغه الله رسول ویلي دي وقالو دی ویلي هاذي انعام دا سروي دي وحرسنا وفصل لمنا نبخري دي لا الا من نشاء سوش منغو غواړو بزامهم دي په ګمان پلانې به خوري پلانې به نه خوري وانعامنا وسروي حرام کړی شو دي شاګانې صلی به نه کوله لکه حام وانعامنا وسروي ولا يذكرون اسم الله نبي یادونم د الله لا يذكرون نبي یادو اسم الله نم د الله پاغه افتراء علی په الله به دروغ تړل وصلی الله وسشو سيجزيهم زرد چې الله بدل ورکړي دوی لبه ما كانوا يفترون فاغه څه چې د ځان جوړ کړی لري پر دوم الله وچردا هر حرکت چې کړی اې دې مبارک الله تاسو سره حساب کتاب کو ورو ساعت څه دې بل جرم حمل بو حمل څه به ویلي ودا حمل کنر بچي کجبان حرام کخزه بچي وا نر باندې حرام او کومړ بچي اوسې کې د شریک به خورو نبي بچي کړه مردار بچي او د نفس کې ایسې په شریک سره وخورو تعالی کوم دین دی دا تاسو چا ویلي دي وقالو دی ورش ویلي ما في بطون هذه الانعام كم چې بخیټو یې ساروي کړي خالصتون دا به خالص شي ذکر ناس من نار نه ولا بل بي على ازواج ناس من بسنانو حمل پي یا د قشانا بچي وان يكون الله يكثر تبدا بچي مردارو مړ بوشو واو چې وګرځو مردارو فهم في شرکاء د ټول په کې به شریکان شو په شریک بیا به ټوک ټوک به خړو د ظالمان شیطان کنه په انسان باندې قسمه قسم لوبي کوي سيجزيهم زرد چې بدله ورکې دوی لرا الله تعالی وصفهم دوی د بیان دې بیان تشریح الله اشتا جزاء اشتري انه يقينا الله تعالی حکمتونه والا او پیری الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسال کې نو نقصان دې بیان الله قد خسر الذين یقینا تاوان کړه هغه انسانانو قتل اولادهم چې وشلو د دوی بچي دې بچي څنګه وشلو یا خو به ژوند دي هغه انسانان چې خپل بچي وشلې دي خپل بچي به راوښو ژوند دي به حساب مکه باندې دفن کړه دا دې کې روایت وکړه کله به هغه صحابي وشال کله به و خاندل ملګرونه پښتنه وکړه چې یا فلان ولې شاړې ولې خاندي په خندا په دې راځي چې د نبی صلی الله علیه وسلم د تګ نمخ کې را تګ نمخ کې موږ بر کجور نه بوتان جوړ کړو
به مو دې بندگی کوله کله چې وګی شنو ایستمو مو خواړه څنګه خدایانو ایوب زماره ایمان سبب دا شو بود میګي خو لاړم ضرورت نشته یدل راغره پاسې په میتیا جو کړی ما چې دنه ځان نشي بچ کولای نو ما بچ کی ایوب چې ما معبود خو درې وبد چرالم کوي کې الټا پروتو چې به به ایشانو نو اسې شګه راټول د پاسه به ګډي بځې پر اول وشري وېداس موږ خدای دې چې جاهلان نبی صلی الله علیه وسلم الله راو چې دین الله را نصیب کوي شړا ولې درشي ډېر مودا سفر نه بارو په سفر باندې کور نه بارو چې ګورم کور یو ماشومه ګرځي کله نه پوښتنه وکړه دا څه دا دې لور صفا جوړو جامې مرته واچول روانه میکړه دشه کنده مثل ویلو بکولې په دې کې مثل اور د پاسه مور باندې خاور راړولې هغه چې مې وسمې دي غوګونه کړي وی شړا مال په دې رااله الله بچي وشل قتلوا اولادهم بچي دیم قولا چې اسقاط حمل به ساقط کی دریم قول علماء ذکر کړي قتلوا اولادهم دا معنا بچي وجري د علم د قران او سنت نه لري ساتلي چې انسان خپل بچي باندې د قران او سنت علمونه کې د اصل کې وښلو د وجه کما قلتم نه بغیر د علم نه او بند حرام کړی ما سره رزقهم الله چې کوم رزق دوی الله ور کړی دی افتراء علی الله په الله دروغ تړلې دي قد ضل گمراه دي او ما كانوا مهتدين سميلار ولا نديم ورسات کې نور عقل درې صلی الله بیانې حاصل بدای چې انسانانو دوه قسمه باغونه تاسو ما درګړي چې چتونی ولاله څه بیچتا انګورانو ګورې کنه پراخه مناګانی دي چته ده ونی شي بغیر چت نه دي فهم قول علماء ذکر کړه معروف شاده معنا باج انسانان کړي او باج شي دی هغه الله کړی دي غرونه کې په تو مثال لکه چړې ده نختر دی وغیرہ څه باغونه موږ تاسو خپل کړو چې الله موږ لالته برابر کړی نو دا ډول پروګرامونه چا کړی دي داونه اشاره کوي الله وکړه دا چې بندګي ماغله وشي د چې کوم شي حرام کړي حرامه غړي د چې کوم شي حلال کړي حلال غړي د دنه را پدې خو نه د چا تحلیل ومنه نه د چا تحریم ومنه دا ایتونه حاصل وهو الذي الله ذات دی انشا چا پیدا کړي باغونه چتون والا او غیر چتون والا یغرون کیونی دی او د تاسو هم کوي والنخلا کجوري پیدا کړي او پسونه پیدا کړي مختلفان جدا جدا دي خوراکونه والزيتون زيتون پیدا کړي خونونه او د قشان نار دیو بل سره مشابه پرې پاڼو کې اندي مشابه پرې میوه کې زمکه وبي ورکه یو قسم دي خوندونه به شدا تبلیغ ولهم دا وایي کنه ګور اسمکه وسمکه را غنی خوګ دی او د قشان مرچک شي د تاریخ دی نو زمکه وا وبي وا یو له خوب او بل تاریخ ماده ذائقه را چا ورکړه الله خوراک کوي من ثمره د میوه الله نه چې کلمه ونه شي دا باغ اول کې حق او محسوادي په وخت دلو د کې نه مخ نشته لیکن به پار شي نشته اگر که احناف علماء چې کوم شي اسمه کې نه راوځي بل تر باندې جمهور علماء وایي غنم دي اوربشري کجوراو ممیس هر چې پیاز دي یا ټماټر دي سبزیان دي په دې کې به نشي معلوم صدقات د الله رضوانه هغه څلور مطلق نه دي چې کله 500 وسق لورسیږي یو وسق شپېته سوا یو سوا چې هغه 2 کیلو 200 ګرام تقریبا 900 کیلو تی جوړیږي دې اندازې له ورسیږي شرک مکوئ الله تعالی وای ولا تشركوا معنا شرک مکوئ انه يقينا الله تعالی مننا كيد مشركين سرا لا يحب المشركين ولا يحب المشركين كم شرك بالتحليل والتحريم دي روش نور دلائل باي ساروي الله دوکان غو نه دنګ دنګ پیدا کړه باز می ټټ ټټ پیدا کړه لکه ګډه بسې یو کله اوچت قد دې ګډه بسې وړي قد چا ورکه الله ومن الانعام الله يبر سارو کې حمول امانه بار پیوړلې شو فرش نو باز ټټ دي ای باز به بارا
کلو خوراک کوي مما راسنا چې کوم رزق الله درکړي دی ولا تتبعوا تابعداري مکوئ د قدمونو د شیطان انه یقینا دا تاسو لپاره دشمن دی مبین کارا دشمنی کارا کوي او تو دا مر ټول ګناهونه هر قسمه ګناه هر قسمه بدعت دا وغیرہ داخل ثمانیه ازواج دلته عبارت دی وانشاء الله پیدا کړه ته جوړې دیم قول لري چې دا بدل لري ما قبلنا اته جوړې من الدعن دا معنا دې ګډنه می سین دوا ومن الماضي دې چلې نم دوري څه مطلب ګډ چلې غواو کو توجه ګډ چې نارینه مشه زنانه مشه دې حمل کیم دي نو آیت ګډاو نارینه الله حرام کړی نه زنانه حرام کړی نه دا حمل حرام دی نه نو ولې تاسو حرام کړی چلو کې مختنه کو نارینه حرام کړی دي شیرلین نه زنانه چې لکه نه حرام کړی نه کوم چې بچدان کې پرتی لري حرام کړی نه غواګان حرام کړی کزي یا غیان یا حمل ولا وکان یم نه حرام کړی نو دا څه ولې دا حرام وای اې دین معلومه شي دا ټول منګل شي دي حلال دي ثمانيه ازواج اته جوړي الله دې دغه نمې سنې دوا ومن الماء دې چې له نمې سنې دوا نقول ورته نار نه چې حرم الله حرام کړو غزنارا اما اشتملت وكنا شامل لبای معنی ارحام الانثيين دقشان رحمون دي سنانوي حمل حرام دی نه نر حرام دی نه کزه حرام دی نه ولې حرام وای نبئونی اطلاع کې مال په علم دلیل کرشتنی وای دلیل مال پیش کړي آیات دلیل په دې چې تحلیل او تحریم دا وګور په دلیل باندې ثابت کیږي اسی بتاویل ما ویل باندې نه ومن الابل الله يبدي كان كدوا من البقر اثنين يبدي ويان كم دوا نقول ورتوين علينا حرم الله حرام کړو کو زنانه او کان مشتمل علی بدی من ارحم الانسان رحمون دي زنانو ويا حرام دینا وا حرام دینا بچدان کې کوم شی حمل له حرام دینا نو کله حرام وای دا ټول حلال دي کوم ځای تاسو دا لګي ام کنتم ایوی تاسو غوا ناظر اس پاتیم چې په خبره تاسو الله کړي به از پدې کله سره خبره کړي مسره وړي تورات کې انجیل کې قران کې دوی بوې کنه وی عمرو ابن لحی دا کارغه کړي لري غټ ظالمو شام لاړو دا کفر او شرک دا علاقه نه راوړي عربو لا عربو کې دا مسلې شروع شوې حام دې بحیره د صاحبه وسیله سوره مائده کې مخکې ویلي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جهنم په دې منځ کې موجود دا کلمې بار وي غوبل اور باندې کوي تمره سخت سزا مشرک دې سخت سزا وي ومن ازلم الله یسوع دې غړ ظالم ممن دا چانا چې تړي الله فالله باندې دروغ نتیجه دا شي چې خلک گمراه کړي بغیر علم بغیر دلیل نه اس دلیل سره نو وېڅ ټول خلک گمراه کړي جواب د سوال چې داخل ولې به عبرت نه لینو کوم شي چې الله حلال کړي حلال ولې نه ګڼي جواب ان الله یقینا الله هدایت نه کوي ظالم قوم لرا دغه ظلم دانه چې شي حلال به ځان حرامي وجه شي په غیر محلي نور څه کې جواب د سوال چې دا هر څه حلال دي ګډان دي وزيري واغان دي وخان دي نو چې دا حرام بچي اخر آیات کې الله جواب وکي د جواب حاصل دی چې حرام در باندې څلور شي دي به په حلال سروي کوم شي حرام دي نو باج علماء لیکي دا خوشتيان حرام دي کلمې حرام دي مقبل کمر چې میته جوزي لیکن امام بخاری روایت پیش کړي چې په حلال سروي کې صرف نه مسبوحه حرام ده قصاب شکل چاڼ پیرا کاږي او د دې چړې په وخت کې کوموینه قوته وزا حرامه دي نه په دې خو ټول شي نور حلال دي ستا طبيعت کدا شي نه مني اسم منعت کې نشته کا خوشتي نه غیر خوشي کته چې بعض روایت کې خمن راغلي ده جمهور علما دې جواب کې د جواب حاصل لاره چې پای کې یو راوی مجاهد آ کمزور دی نو لہذا نتیجه دار وته چې په حلال سروي کې صرف او صرف شي حرام شو وینه مسبوحه نور کچې خوشتيانو خواړه کلمې پاکي کړې صفای کړې سره قرباني کوما قل ما نه وایا
زنمون دکوم فیما پاسی چوي کې دې شلې مال بن کړې شوی په خړون کې باندې امو شکرې مال معلوم دي چې دا حرام دي دا حرام دي حرام شي اصل ما معلوم شي نه دي چې وسات تشریکی الا ان يكون مگر چې دا قول شوی شي مې تن مردارا مې تر امانه حرام مې تر امانه غیر الله پناه باندې زبکرش مې تر امانه خپل د عیب تور مثال غوجل کې غاړه تاوشي او ختم شو مغربین سوال لا کوي کرا وی چې کوم شتا سو مړ کې اخره چې کوم ش الله مړ کې نه خوري دا ولي ډاکټر ذاکر نایک به دې جوابونه کړي بازار کې کتاب خرچيږي د غیر مسلمو په اسلام باندې نه وکيو دې جوابونه څومره سوالات چې دوی کړي دي تفصیلی سره به جواب شوی دي یا وینه مسفان چا بهيږي کوم وینه چا بهيږي نه څنګه وینه نه به جایز ده لکه جګر دی ابل یو کو بدی کې جراشم دی اوسی دیم شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي ځکه بدی رګونو باندې شیطان لاړ دی نو ساغه د سرحدات کټکول پکار دي او لحم خنزير یا کو خر خنزير فانه يخنن دا چې شون غندره شربینی لیکلی دي سراج المنیر کې نظم الدرر کې امام بقایم لیکلی چې د هو زمير راځي دی خنزير لا دلیل به دي چې دا نجس راین دی وکم حرام ساترم حرام انسان کې د استوب راولي موجوده تی بولا دا خبره ثابت کړي چې ډېر مرزونه کې پیدا کیږي د ګردو زوف وغیرہ او فسقن سمنا الا يكون ذا فسقن چې کوم شي اخاوند فسقي د غیر الله پنامه او حلا چاوا حلال کړي شي غیر الله اذا الله نشوار بل چا پنامه یا کوم چې غشد الله نشوا بل لوش کوم سروي چې غیر الله پنامه باندې حلال شي داغه تقرب د پاره شامي کې لیکلي یوځه کې به تور مثال والد روان دي ساس غړي بشي غواګانی داغه مخربوت دی تعالی کړی دام په اتفاق د حرام ټول علماء سره حرام بلکې اخون درويزه لیکلي تذکرۃ الابرار کې یو سړی د ملګرو سره گاډي کې شوش یو ګډي واښو دربار لوي وړل تعالی کې لکه دوی په اصطلاح سخی سیبلو محترلام بابا لوبل الته کده الله پر امانه ولي اعلان نکي دا شی حرام دی کله بری سړي باندې طلاق راو سړی د ایمان نه کنګال شو دا کافر شو څومره داخله بری کفر کې واقع دي ایسه گاډي گړي بځي واچو وی چې راو شل تعالی کو ملګری راځي مش کله بری سړي باندې طلاق را دا شی مردار دی په ټولو دینونو کې او سړی د ایمان نه مرتد شو کنګال شو ډیر خلداني کهونه تجدید به دا وکی افسوس په حال د مولا چې دا مسلې د قوم لبان کې بس او صرف خیراتونه کې نه کېږي دعای ودو قدرې خیرات اول ورشتو کنيشتا د عقيدي مسائل تشریح کا پری باندې پوسټر رو باسا خاص کر دې حجاج چې دا کم غړم وغیرہ دا ډول کې دام ګور په دې کې داخل دي مفسرین لیکي تر دې پوری شیخ عبد السلام شیخ خپل تفسیر اشرف کلام کې لیکلي د احناف د کتابونو والی ذکر کړي چې دې کې دا و چې سودا وړل په حرمت کې رااله غډان ان تړلې اجي شه براغلې دي هیڅ په شریکه باندې ګډواله کوي الله دا ګور په ټول دینونو کې حرام دي دي چې نزان سره خپل مردار وخړه لکه خنزیر چې ته خوري فمن استر لا يسوش متعش غیر باغن ود شال چې لذت اخصن کې ولا عاد تجاوز شون کې ملګری په حق استرال به تو کیسمري چاره بسر باندې اسکا کې خو چې وښنم دي اخرى لا الله يخړلش یګيري کنه نوټل شونه باندې شته اوس مړکی باغین داوانا لذت بتی نه علي عادن داوانا د بل ملګری حق باندې طلب کې ځان سره وروړې نه څه د ضرورت په باندې بشي خوري فان ربک یقینا عرف شیء غفور رحیم بخون کې مهربان دی ټیک کوم کمې دې در نشو الله یې زبر معاف کوم ورسره کې جواب سوال حاصل دی دی ویل تاسو چې دا حرام دي دا حرام دي دا خو نورم درشینه حرام دي الله آیات کې جواب کو چې دا صرف يهودو باندې حرام وو دوج ظلم د دین سورې نساء کې تشریح وشو وعلى الذين او باغ انسانانو باندې هادو چې يهودي الله یې مونږ بن کړي واره خاوندونو کو لکه امریکا وکا چې کوم شي هغه شمونه غونډې لري
ومن البقر الله دې غوینا والغنم دې ګډنا مو حرام کړی والے مده باندې واسطه شحومهما دي ظالمانو مڅ چلو کی د دې شنه داوات به راوښي وړي به دې جوړ کړ وړي به بازار کې خرڅ کړي صفای باندې پیسې وشي کې به خورل مو خو واځ نه خورو هلي کوله الا ما مگر هغه واځ الله حملت ظهور ما چې بار کړی دې شاګانو کوم واځ چې شاپونه کې د يهود له جائز او الحوايا پر کلمو کې دا کله چې خصاب کله غویالال کې ګډ دا چاک او سرب ګډ شي نو په دې کلمو کې د لری سره شاو خاطر انتیزه تی واسطه پرتی الله ودا واسم خیر دی حلال دی دام تاسو له جایز دی او مختلطه چې وی شي به عزم دی وړو کې سره بالکل جدا کېږي نه لکه واسره جواب د سوال دا شنو دي خلق ول الله ول حرام کړو ظلم نه دي نه ذالک جزایناهم الله ادم بدل ور کړو دوی لرا به باغیم په سبب د ظلم دوی سورۃ نساء کې ویلو وانه يقين من يرشدني الصادقون دی ویلي دوی رامن ډکړه ابراهيم عليه السلام په ملت کې حکم حرام په حرام وي دا الله یې موږ رښتینی یو چې دا حرام نه دی صرف یعقوب عليه السلام په ځامن موقت حرام کړو ورسره کې تشلی نبی صلی الله علیه وسلم څنګه دا مسله وکړي په مزاج برابر رانه لې هیڅ حالت کې دا نه منو بخاری مليانو حرام نه ورته وش حرامای سړی خپشي کړه الله تشلی ورکړي چې او نبی پکېږي بلا فإن كذبوك کدی خلکو سات تکذیب کوي نو صبر کواو فقل ذ شوایا ربکم رب ساسره خاوند رحمت دیو د پر اخی نشي بچ کړي باسو نشي وخته باسو د الله عذاب ان القوم المجرمين دا قوم چې اجرم کوون کړي مجرمین بغیریږي الله یې بچ کړي نه شي ورسات بل لت دی باندې الله کوي دوی ویل مونږ چې کوم کفر او شرک او دا ټول الله خو خلا ته الله خو خلا موږ خدای نشو کولای جواب دا الله چې خو کین الله به خبره تاسو لري کړي کوم ځای کې کړي دویم کفر او شرک چې الله پر ځبانه جاي شي نبی رسول الله ولې راځي الله خو رسول الله په دې بنیاد باندې راځي چې کفر او شرک دا جرړه پیو باشي نه یو خاص شرک لجازه ورکه یو بل خو باشي د عقل دا کار عقل منی دلیل لري چې خالص دروغ وایي سيقول دوه قول دي اول سین د پاره تاکید دویم سین د پاره استقبال انده زمانه کې سيقول الذين ازر شعبوا يا غي انسانانا اشربوا چې شرک کړي دي لو شاء الله کذ الله خو کوي من بشر نه کړي ولا اباؤنا نسم مشرانو مليانو انو من بن کړي من شي نه څه شي موږ دا شي حرام کړي دا لام لوي دي دا در باندې حرام دی او دا صلی الله علیه وسلم دا چې واجب دا خبره کړې ده بخاری ظالمانو بندا ویلي کذالک الله اذا قشال كذب تكذب کړي الذين اغشا من قبلهم شهيدين مخکري حتى ذاقوا بأسنا تر دې چې وې څګلو عذاب زمون قل سره جواب رد ساسو شرک او ساسو پلانانو شرک دا الله په خو کوي او راوړي دلیل قران کې راوړي حديث کې راوړي تورات کې راوړي انجیل کې راوړي کوم ځای کې الله ویلي دلیل نشو چې خبرې کوي آیات دلیل له بده چې کله انسان یو داوا کوي د دې لپاره به دلیل خامخ قرآن او سنت په ځان سره یاد ساتي چې نه یاسو سره منی نه قل ما ورته وایا هل عندكم ما يشاء استشار من علم دلیل وحی اشي ماشي باندې ذکر کې چې شیخ صاحب لیکلي دی او مولوی صاحب لیکلي دی شیخ صاحب خپل کار کوي مولوی صاحب خپل کار کوي پیر دې خپل کار کوي موږ په شیخ ایمان راوړي چې ما شیخ صاحب دې شي ویلي دي نه مو په مولوی صاحب راوړي نه په پیر صاحب من بری دې ټول خبره منو لیکن چې دلیل سره برابرۍ چې دلیل سره نه شیخ د خپل ځای کې شیخي کوي او پیر دې خپل ځای کې پیرتوب کوي خلک دې شیخي قرار کړه یاره وسمو شیخ صاحب درس باندې کولا شیخ وسم الہ جوړ کې الہ امام مالک سے فرمایي چې ارسو خطا کیږي حق لري چې محمد صلی الله علیه وسلم دا چې دا حق لامه شه رسیدلې دی وی ناز موږ دا شیخ موږ کم نه دی اته مولانو هغه څومره تکلیف تیر کړی دی موږ الله دې اجر ورکړي خو دې کې دا خبره کمزورې ده شیخ به پرې دلیل په بلار شي قل ما ورتوا نظر دې خلکو بالکل فاسد او غلطه ده هل عندكم ما يشاء من علم دلیل راوي باسي لنا موږ لرا
دوی دلیل ولا کله روح ګمان میکیږي چې دا بچی شي ګمان په سمندوال کې دې شي چې کله جواب کوي کنه حدیث کې تعویل کې دې شي احتمال پکې دی دا منسوخ دی دا خاص خلق مراد و دیو حدیث بس پارس جوابونه وکي خو دې شی سره منم نه ول نه بس خبره بخلاص شي څنګه شپارس جوابونه کوي ځان نه درد سره جوړ کړي دي خلق ګونګارای نورم ګونګارای وختم خرابوي دي شی چې دا حدیث بالکل سره منم نه ځکه زما دماغ نه مني شي نه ورو د کړي معلومات وشي ان تتبعون الله تاسو تابعداري نه کوي مگر د ګمان وین انتم مونږ تاسو مگر اٹکل کوي ګمان مليانو کو اٹکل عوامو ګمان چې په قاعده کې اٹکل عمل کې دی ورسره کې جواب سوال ترغیب دی قران لا دی برامنډه کې چې ښا ته موږ دلیل غواړو نو ستاسو دلیل سره ځه ما دلیل غواړي او قران او سنت موږ وینام کو د قران او سنت لا بل نه ګورې چې منوم دا منو نور شي نه موږ نه منو قل ورتوا فلله الحجه خاص الله سره دلیل الله لپاره دلیل اوچته بلاغت کې او فصاحت کې فلو شاء قد الله کو استاسو هدایت له هدا کوم اجمعین تاسو ټول لبه کړه وه هدایت لیکن الله نه غواړي وشرج ورکی میدانی څومره مولین چې الله استاسو ټول دې غز د میدان راواله شیخان می خانم راتاو کې میدان لا کله کله دا شیخان دي چې ضد کې راشي حلال حرام کې الله به وزه دي ځنه چې الله قهر را نشي دې د ویلي چیلنج میدانی قل ما ورتوا علم انو بلی شهداکم دا خپل مولین الذين استاسوا مولین یشهدون چې گواہی کوي ان الله حرم هذا الله دا حرام کړی ره ولې کړه نو دې بغیر شي وقف ته کله سړی په ضد کې راشي ای ثبات اللودری مولا باشد کې شبنه باشد فین شهیدو کوي گواہی وکړه دې شی په حرمت فلا تشهد معهم تو سره گواہی مکوا دې دلیل شی خواهش ولا تتبع تابعداري مکوا احوال الذين تخواهش دا غشا کذبوا چې تکذیب کړي به آیات نسمنګ دایتونو والذین واغ انسانان چې ایمان لري په آخرت وهم بربهم يعدلون دې خپل رب سره بل څوک برابر یې يعدلون کمانه عدل مختیار دې جنو سبل باب حاصل بدای راشي چې الله عزت او کوم چې دا حرام دي دا حلال ځان به نه جوړوي دیو جن امام قرطبی آیت په تشریح کې لیکلي چې مليانو باندې ضروري ده چې دا بیان کړي ابن ابي حاتم یو روایت پیش کړی مرفوعا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابو نه په خبره باندې بیعت ماخسته و دا د بیعت خبره ده قل ما هو تعالوا راشي تعالوا حرف کې اشاره ده را چې کله د قران او سنت په شو شړې رواني الله به اوچتای راشي چول ولما شئنا حرم ربكم شعرام کړي تاسو رب علیکم بتاسو باندې الله تشرک به شیئا شریک بنو جوړوي د الله سره هیڅ کوم هیڅ به شریک جوړوي نه آیت باندې سوال دی حرم معنا ده منه ده الله تشرکو کی معنا ده منی قانون دار چې نبی بنه په داخلي شي اثبات راوړي بیا خدا باندې شرک وکړي د آیت مقصد دار ابن کثیر وایي چې حرم معنا وجبا دیم قول لري حرم ربکم بدی زمانه وقف دی علیکم اسم فعل لازم دی پتا سو شرک منه کوي دریم قول لري حرم حرام کړي تاسو رب پتا سو چې هو الله تشرکو ده هو مخکې مبتلا رو باسا نو بیا سوال ختم هیڅ څوک بدل الله سره په هیڅ شي جوړوي نه لات منات عزا من ژوندې وبالوالدین احسانا کوي ور مور پلار سره نیکی مور پلار الله سره ځان سره ذکر کوي چې اول تربیت د انسان الله کړي دوی مور پلار دوی مور پلار د انسان تربیت کوي بغیر د وزن الله مسلمان تربیت کوي بغیر د وزن دریم یو بچی کړه مور پلار رسول الله فرمایي کوي ته انکار نه کوي مونږ کومه ګناونه وکړو چې په شرک د الله نه بخنه وغواړو الله مونږ معاف کوي روفته کنه شفقت کوي کوم باندې ډېر مور پلار سره احسان مخکې ویلو دوه قسم لري دینی او دنیوي دینی دا منه دین ورته خودل دنیوي په دوه قسم لري د مرنه مخکې ورسره مرنه مخکې مال په لګول خدمت کول
ملاقات لورتل د مر ورسره د حج کول د ملګرو سره ملګرتو پالل ایله دعاګانې کول ای په صدقې کول دغه قبرستان لورتل ډیر دي دا اری به په حدیث ځان نزان لا تشریح شوی دا فهم ولا تقتلوا وجن اولادكم خپل بچی من املاق دلوګي د وجنا سوره بني اسرائيل کې براشي من خشيه انت مالداران مراد مالدار وجه زخه مالدار یم بچی له رزق کم زین الله یې دواړه درکو دلته غریب مراد دی نحن منشو رزق درکو تاسو رویا او مودیلا غریب وجه زخه ارک شم دلوګي نه الله ورته رزق درکوم بس الیو شریعه برابر شو کومه مخ کې راوړو سلورم ولا تقربوا الفواحش من يجلك به حيلا ما ظهر منها كم خالد دین او کم چې پټ دام زنا دا قتل حسد دی بدعت دی دل الله نش دیکھے ما الفواحش دې کې معنا ده به حیاي انسان کې شکل به حیاي راشي نه باندې به دشمن الله غالبای بوزدل شida حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم بارکی نه فاحش نه بل انسان فاحش پر خودو عمر رضی الله عنه وسکه ویلي پروند سیرت درس کې ویل شو غراغ شپارس وشیتونه و شپارس یې وشیت داو د فجار سره وګوره بالکل مگر دوب نه کوي سفرن او حسرن اجمالی ځان سره بیات ساتل پکارو یو وشیتونه کې دا چاته کنزل ولا کنزل باندې کوي دیم بدګماني باندې کوي درین د سید خبره وسې توجیه کوي سلام د تهمت د ځانه بځي پنځم راز بشاره بیانینا شپږم چوکار لواقع د ځام کې بنداوما وم به به دې کارونه کې ځام بنداوما اتم نیکا ملګری ځان له انتخاب کا نهم رښتیا وای اگر کتا وښنی لسم به دې قسمونه کوما یو لسم د دشمن خوای اگر زما دولسم دوه ډیر رازونه مو وای سیوانه مومننا دیر لسم د الله مخله چودري ګډیر پاجځي او د قشان مرګ یا دوا دای سره ګنا نه ځان ساته سوال سم د نیک شړې مشوره طلب کا پینځم چې سړی سره کومک کی کار کې کومک نه کوي غلې کار کوما او شپارسم د فاجرانو نه ځان ساته حذرن او سفرن وجدانا چې دا ستاسو دماغ به خرابوي ولا تقتلوا موجني النفس التي نفس حرم الله والله حرام کړي الا بالحق مگر په حق شاید شرع زنا کړي به حد په جاری کا قتل وکي مرتد شو کور له دروازه یدا قشان مال اغلا کې سړی مجرم اوس دې باندې عمل پکار دی ذالکم داتا سما په خبر کړی تاسو الله به پدې لعلکم تعقلون در پر شد عقل نکارو علی الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت پر نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوسل 250 نمبر آیت دي کې الله اوس بیان د بلې نه کوي د یتیم مال له الله ونیش دي کېږي نه دي له شریشم حرام د الله پنيس مخکې ویل شي او حدیث کې راځي بهترین کور هغه دی چې یتیمي خ پرورش دا وشي پد کور هغه شي کې یتیم او صحیح پرورش ونشي ابن حجر لیکلی شکل یتیم سړي مال او سړي خوري یتیم انسان وې دې انسان به زندګي قای دنیا له بيزي سورې نساء کې الله ویلو دې خېټه کې به ور واشو ولا تقربوا منیش لیکي گئے مال الیتیم یتیم سړي دې مال لا الا بالتي مگر باغ طریقه ای احسن شخدام سورې نساء کې حدیث مونږ ویلو نبی صلی الله علیه وسلم ملګری راغی وی ویل یا رسول الله دې یتیم مال ما سره پاتې دي زه ډېر غریب یم ځنه وی صحیح طریقه باندې استعمال او چې مزاربت ونه دي ګټو په مزنه وی
سرمایه به خپلې الته ویلو کدی یتیم د مال نه انسان ځان وساتي دې ګډه خیر دی حتی یبلغ تر دې پورې چې ورشيږي اشد او د خپل ځواني اعلان اشد معنا ځواني څومره دا تل سنې وي ته 20 کالو پورې دې ته ویل شي اشد نو ارکل چې ځواني له ورشيږي به د یتیم د مال خوري نا خوري ما عبارت د شه دي ولا تقربوا مال اليتيم من ذکرګي د یتیم د مال لرا الا بالتي مگر په طریقه هي احسن چړې راکړه حتا تر دې پوري واحفظوا ويساتي حتى يبلغ اشد فازته وکا کله چې ځواني له ورشي به استعمال ورکا سورہ نساء کې الله به قانون کې وکړو چې به اون غواهان ګور نه شي اسنه سبا څوک دماغ ورته ګډوډ نه کی چې دا خو ډیر مالو تعالی کم درکې زم واو فلکیل الله یفرور کوي پیمانه ول میزان او د طلب القسط په انصاف پیمانه ورو صبراشي دي ظالمانو کې عادت داو درنده بیا خصو پس په کوي به خرڅو ولا خاص کړه شعیب علی السلام قوم الله یې پرواله کوي ډیر انسانان د خپل کمال غړي غنای چې ګوره بس ډنډا کې مشړي والو لرم کې قصاب دی وګه کې دا کارو کی زرګر سرو زرو کی دکاندار عام دکانداري کی لا نکلف سر جواب سوال داخل شورانه کې نو کې چې الله په دې کارونو باندې مکلف کړي چې د وسنه به باري جواب موږ نه دې مکلف کړي الله او نفس نه شي او نفس نه مکلف کو الا وسع مگر د خپل وسه پوری هر سړي د وس مطابق بس موږ امر دی زيتي قطن الله وکولا وش بالقانون لو كيري عجيب قانون ده جبا چې کله خوځین الله یې د عادل خبره کوي سمعنا کنزل مکوا دروغ مو وایا غیبت به مکوا د شخص په کور باندې مکوا حدیث کې راځي مشکات کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اکثر خلک د جهنم کې راوکړي شي راغله د شبه د وجنه ورون معاشرت کې حدیث ویلې شو یو سړی به خبره وکي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي تر قیامت به الله ورنه خپوي وي شو وینا کوي ان الله يفعل يريد انصاف حتی قران موږ لدام وای استاد دشمن دی کافر داغه په باره کې چې خبره کيم ګوره زیته ونه کی ډیر انصاف سره اوس افسوس په الله چې سان راوچي چې غیبتونه دیو عالم شپګو دبل دیو مسلمانو دبل او ټول درو ولو کان ذا قربا اگر کدا شری خاوند خپل ولیم خپل دی ولی نه الله ولهاد به ساتي د عدل خبره وکي تاخذ مخلوق حقه وش الله يراش اسماء موري وبعهد الله فلو ذل الله تعالی من وفاك وي كم لو شګم قران او سنت کړي کوم لوزنم چې چا سره وکړه د الله لپاره وسوچ درس معمولی خبرې نه دي چې ما تاسو لري ویلي کوم خبرې ویلي شرک بنه کوي یو د مور پلاس سره به انسان کوي دعا بچي بدل وګي د وجنه درې به حایله باندې چې کېږي نه سلورو ناروا خطونه باندې کوي پینځو دېتی مال باندې چې کېږي نه شپږ پورا پیمانه اوتله ور کوي وو چوینا کوي د عادل خبره اته الله دا ته خبره فقيه خبري ما تاسو لګړي وصیت تیرا کړه ذالکم دا تاسو ما فقه خبره کړي الله تاسو نه به پدې لعلکم تذکرون در پارچ نصیحت نه کارو علی ورسره ترغیب دی قران لا حاصل بدای تابعداري چې کوي نو صرف د قران او سنت وګي سیده لار ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې وفات کیږي ترکت فیکم امرین دو شیونه می تاسو کې پرې خودل یو قران او بل سنت نبی صلی الله علیه وسلم پنځه پیوا هدایت دې کې نور ټول گمراهی ده
وان هذا يقينا دا مخکې چې بیان کړی شو دا الله رسمانه مستقیما نیغا فتبعوه نو کې دې تابعداري هغه معنا دا مخکې اړیو دا نیغه لار ده د دې په شله روان شي ولا تتبعوه تابعداري مکوئ د دې لارو شبل معنا نور لارې يهوديت نصرانيت مجوسيت دهريت کینو جدا وکي به کوم تاسو ان سبيل الله دلاره ذالکم دا تاسو ما په خبر تاسو الله کړه بده لعلکم تتقون چې الله نو ویریږي دې لپاره آیت دلیل دی بده شکر خو انسان د قران او سنت د معمول غو نشدا شباس د سړي ځان ته به وکړه دا بوس لریکي په بل خوا بشي ان من المعصيه المعصيه بعد آیات دلیل شو بده چې څومره قران او سنت سره ځان یې کوي جوختوي نه الله ځان کلک کوي دی خو ورس آیات کې دلیل نقلی ذکر کوي د موسی عليه السلام نو دی کې جواب دی د پاره د سوال دی خلکو ویلي چې موږ داستا خبره نه منو لکه دا ولي دا کومه نه ویلي خبرې دي آیات کې الله جواب وکړ دا سره خبره ده ثم اتینا بهم ورکړې موسی عليه السلام له کتاب تماما کې دوه معنا غالي دي یو حجت علی الذی باغ چا باندې علب معنا دلام دی هغه چاره پر احسان چې کار کړي چې موسی دی دیم قول چې تماما کې معنا د نعمت تا نو به معنا د شو کې ثم اتینا بهم ورکړې موسی عليه السلام له کتاب تماما نعمت دی علی الذی باغ چا احسان چې عمل کوي چې عمل کې بساره پر د نعمت وتفصيلا بدی کی وضاحت ده لكل شيء دار ضروري خبره اغویلا هدایت هم ده او رحمت هم ده لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون شيء داخله په ملاقات رب د ایمان راوړي آیات دلیل بدی کله خو سره قرآن سره تعلق لري د قیامت ایمان به برابرۍ ځکه قرآن موږ بار بار قیامت یادې شي قیامت دی او روان دی د الله مخله ودري دلی وسترغب قرآن لا وهذا كتابنا دا ډېر جامع کتاب دی انزلناه الله منازل کړي دی مبارکون ډېر فائدمن دی فائدمن دار شه فائدہ رسیږي نشاپوري لګي قائل لا خادم لا ټول لا چې دنو کتاب یا شی بګورو را ګورو ته نه الله يفتبه خبري ومني قرطبي لیکلي د سفيان ابن عيينه نه نقل کړي دی بني اسرائيل تورات اور کوم بل کپلو کې اړه وراړو لیکن حلال حلال نه غنل حرام حرام کله چې موږ د قران حلال حلال نه غنو حرام حرام نه غنو قطعا موږ د قران اکرام نه کړي د قران اکرام سره فتبعو ومن الله تابعداري وکي واتقوا يرجى لعلكم ترحمون در پارا شوشي پتا سو رحم بهترین تقوا قران لنا سره د دې وجنه فجر ابن عاص فرمایي ولک خوراک معمولی خبره یو کې نسل ودا تقوا نه دا بعض خلک تقوا دی لوي تقوا سمانه قران منل به چون کې د الله د رحمت وش په اسباب دي قران او سنت چې موږ ذکر کړی دي یو به قران دی ورسات الله او شیل ذکر کوي چې دا قران الله ولې نازل کړي دې وجدا ده دې قران مخکې څومره کتابونه راغلي دي هغه ټول عبرانی او سوریانی زبان کې وو عرب سبا دې اعتراضونه کوي الله تاب قران عربي ژبه کې را لګره موږ منلې وي اسم الله عربي کې راولې وجدا سوال تاسو بالکل ختم شي تمره قوي ذات الله انزلناه عربيا عبارت من قران عربي کې نازل کړي ان تقول ذا لان لا تقولوا يا كراهيه ان تقولوا دیو جنا چون وای انما انزل الكتاب یقینا نازل شوی کتاب لا طائفتين فاتدلوا من قبلنا مخزمنا وان كنا يقينوا من قد عقد السنه لغافلنا خبر یا اگر شي موږ دا خبرو اېدینا خبرته دوه وشي دي یو وجدا چې تحریف د مليانو کړو ته ما عبرانی وا زما وجه عرب دې ذهین خلک دي چې تاسو د شونه وایي چې موږ له قرآن را لګلې وي موږ به ایساغه مې منلې وي کبه مزکړې وي موږ الله تاسو د کتاب راولې نو تاسو خوخه او تقولوا چې ونه وایي
ان انزل علينا الكتاب وچرته نازل شوی موږ باندې کتاب لكن اهدا نو موږ ډېر هدایت ولا منهم دغوینه فزانت وینابت کی وسراغ الله وکړه کار دلیل راغی کارا فقد جاءكم يقينا راغی تاسو لا بینه کار دلیل بینه دلیل ویل چې دا مدعا سم تشریح کوي واضح کی د ظریف اندازه باندې کې پټواله به پاتې نشي من ربکم ساسو درمنا هدایت دی او رحمت دی عقیدم پکې د الله او اعمالم ډیر انسانان دي چې دې کتاب نه مخاړي الله دا ډېر غړ ظالم دي چې دا ګور الله را لګلې کار دلیل دی هدایت دی رحمت دی چې سړی دې نه مخاړي دا ظالم یو کو بني لوی ظالم ومن ازلم الله یسو دی غړ ظالم ممن دا چانه چې دروغ تړي بیا آیات تکذیب کوي د الله د آیتونو کله ولا من نه مني وصدفه عن هدينا مخاړي صدفه ابن کثیر دا معنا کړي خلق منه کوي دینه متعدی معنا انت پکار دا سنجل الذين نصر دې چې موږ جزاء ورکو هغه چاړه چې مخاړي ان آیات ناس موږ د آیتونو ناس ولا صاحب الله بد عذاب دا به دوی موږ ورکو يصدفون خپل مخاړي انور دا ظلم نه دی نه به ما کاون يصدفون څخه الله دوی خلق بن کړی دي کار دي جرم دی واستخفي دنيوي هل ينظرون هذا خلق انتظار نه کوي مگر دې چې راشد الله ملائک او ياتي يا راش ربك سارب او ياتي يا راش باز هغه نخذ نفسام باز آیات ربک نور د مغرب د خوانه یا د قشان د غرغری حالات تک د الله صفات دي چې کوم د غره شام مناسب الله داخل دې انتظار کوي چې د خپل راحت شم یوم باغ ورځ باندې تجربه بشي باز آیات ربک باز نخذ نفسام لا ينفع نفسا نفع ورنکی نفس ایمان دی لم تكن امنت من قبل چې مخکې د ایمان نه دراوړې او کسبت نه دې کړې په ایمان په حال د ایمان کې خیر معتزله وی بدل درامانا دا چې ایمان کې د خیر کار نه کړي نو بس مرتکب د ګناه کبیره به همیشه جهنم کې جواب دلته کې بالکلیه فایده را نه په دوه قسمه بالکلیه او بالکامله چې بالکل د سره ایمان راوړي نه ورته انتظار کوي ان منتظر موږ انتظار کوونکیو وزجر ډیر انسانان چې د دین ټوټه ټوټه کی ان الذين يقيننا انسانان فرقوا دينهم چې ټوټه ټوټه کې د خپل دین بعضی منی او بعضی نه منی حدیث باندې عمل کې څه باندې نه کوي فرقوا معنا فارقوا دا معنا د دین پر کو خاصین لیکي وکانو ذا خلق ډلې لست منهم تني دین په چې شي انما امر من الله یقینا د دې سپارن چې کار شي الله لده الله به سره ګوري بیا بل اطلاع ورکړي بما كان يفعلون دا کار چې کوم دوی کړي همیشه بد کار کړي لري ورسات الله قانون بدای چې یو نیکی وکړه الله لسن درې بدللا چې بدی وکړه نه په یو باندې دا عدل الله لله من جاء بالحسنه الله چې راته وګي په توحید او سنت حسنه سمه قرآن او سنت توحید او سنت نیک کار چې د کار نیکی عشره تشریح کړي کنه آیات کې ویل جا د شونی ویل چې من فعل جا عمل کول عمل ساتل والله لوړل فلو عشر امثال الله يدل لسن مثالنا د دوی دي سوال دار چې امثال خو مذکر دي عشرتو بکارو اعتبار د حسنات ومن جاء وشاچرته کې الله بدایلا فلا یزادل وبدن شور کې دي مگر مثل دی وهم لا یظلمون په دې باندې مسلم نشي کېدي سر په سر بلکې حدیث مسلم کې راځي کله بده اراده لري وکړو به پرې خودل باندې الله اجر درکې دومره شفقت والا وس طریقې تعلیم دوی بتاله چې راځه مون خبر وماله نقول ورته انني يقينا چې خودل کړي مال رب سماروان کړي میرا صراط مستقیمه نی غلال الله دینن چې هغه دین دی مضبوط دی ملت ابراهیم چې ابراهیم علیه السلام ملت دی حنیفا کړه دی په توحید وما كان من المشركين ولا مشرکان نه لري مضبوط دی په اعتبار د دلایلو د اسلام دلایل اړ کلک دي حنیف دا معنا الله له مخره د مخلوق مخاړه ولیدا راشق پاک د توحید يهودانو سوارو دعوا کړو چې ابراهيم عليه السلام يهوديانو سوراني د الله پیرا وګورئ چې تاسو مشرکین یې مشرک نه دي
چا ویلو چې عیسی د الله بچی دی، چا ویلو عزیر. ورسته آیت کې د ابراهیم علیه السلام د دین خلاصه او جواب د سوال. ابراهیم علیه السلام دین سره ویلې شي. ابراهیم علیه السلام دین دا معنا چې څومره اقسام د بندګۍ دي دا ټول چاله خاص کوي الله لا دي ویلې شي خلاصه ملت ابراهیمیه. قل ورته ان الصلاه یقینا دا منظما نفلی پرسي ونسک او قربانی زما یا ونسک دا معنا افعال د حج زما ونسک دا معنا کارونه سره په الله نه نږدې کیږي. هغه مخکې درس کې بیان شوی و کم کم نوافل دي، دعاګانې دي، سجدې دي، خاص کر قیام الليل له قران دي، جهاد دي، ایمان په ملائکه، ایمان په کتابونو، اخلاص، من زکات، محیا ایمان اسما ژوند او ممات اسما مر ژوند د ټول الله لپاره دي. خو بیا څه څه ویلو فلسوا عليهن اقتلوا مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اصالح من ممزعي. مر ژوند ټول الله لپاره، زمونږ د مرګم د الله لپاره، ژوندم د الله لپاره، منځم د الله لپاره، مال لګولم د الله لپاره، قربانیم د الله لپاره، حجم د الله لپاره. ارسل کوم سره حج نه راغلی وکړه چې ورته ماما په خیر علي خپل به ماته شي جی وای موږ څومره مال ولګاو الله لپاره نه وو. ونسکی معنا ما دا حجم الله تعالی لپاره دی، شرف د مخلوق دی. اوس یې ټیک ده الله لپاره به خو لیکن د الله سره په قطبان غوسان نه کنه قطب الاقطاب چې داخله کوي. ابن عساکر به روایت پیش کړی دي تقریبا شپږ درشه و درشه سلبي کسانې پر دنیا کې ژوند دي، د دنیا د الله سره وایي ټینګه کړی چې مرشي بل الله ژوند دی بل لا پیدا کی. ابن قیم فرمایي په المنار المنیف کې شدي باره کې څومره حدیث راغلي ټول دروغ دي، غب شپ دی هغه لا شریک له نشه شریک داغه ټیک دی دې شریک نشه نه مولي شي راوي توحید عقیده پویږي او ته پویږي جواب. وبذلك وبدیمانه امرت ما الامر کې شوی دی وانا اول المسلمین زم اول د مسلمانانو. نبی صلی الله علیه وسلم اول د مسلمانانو مونږ چې قران ولنو وایو اول المسلمین خو بغیر د قران انا من المسلمین بوي به اسلام ډېر خو بیان دي فطرت سره برابر دی، افراط تفرید پکې نشته، تناقض پکې نشته، سکون پکې دی، ډېر په دې باندې مشتمل دی. محاسن اسلام علماء په دې باندې لیکل کړي دي. دوی وایي سید خیر د زمون الہ هم لک پکې یاد وا نقول ورته غیر الله یبغي سوا الله نه سولتهم رب من یبل رب تربیت کوونکې دولتهم نه وهو رب كل شيء وغير ابد اری شریم. دی وتعالى وایي ګناه پکې نشته، خیر دی وکړه کار. ولا تکسبوا الله یکسبن کې کل نفس نار او نفس الا عليها مگر په دې باندې بوج دی سکار شي کې الله بس حسابي به وسلاسي. ولا تزروا سرجوا رب سوال دوی به ټیک د ګناه کو خوبال اسمات رغړ اکثر وایي کنه وبال اسمات رغړ نه الله دا کارونه کې. ولا تزروا بار باندې کې بارون کې وزرو خراب بار د بل چا درن بار. ثم الى ربكم بيساس رب لنا مرجعكم شاشوا فسدا اطلاع بدر کې بما كنتم فيه تختلفون فاقا عمل باندې استاسوي کې کړه اختلاف شرک ورسایتونه کې الله سور عقل دلایل ذکر کوي. وهو الذي الله ذات جعلكم شتاش ګرځوي خلائف الارض د اسمه کې جانشین اسمه کې نه مندگان. نایت باندې سوال دی چې ارګل موږ د اسمه کې نه مندگان به ټول برابرونو زر زمين ارض به شریکی لکه باز خلک عقیده لري. جواب نه. ورفع الله چې کړي با استاسو فوق باجن د پاسه د نورو درجاتن په درجو کې چاله علم ورکړي چاله نه، چاله حسن چاله نه، چاله مالداري چاله نه، چاله بچو چاله نه، چاله عزت او چاله نه، چاله منصب او چاله نه. امتحان دی اکثر امتحان کې دی لیبلوا دغه پارا چې اس مې کوږي پتا شمانه فيما په هغه څه چې الله تعالی درکړي دي ما عام دی. آیت باندې سوال دی الله امتحان له سره ضرورت نه لري، امتحان به ولي کوي. جواب دا چې الله مون خلق له ښکارا کوي. د امتحان مقصد دا دی وس جانب مقابل لرا ان ربک یقینا دا رب ساچره سریع العقاب زر عذاب والا دین منن کلرا وانه یقینا دا بخون کړي مهربان دي منن کلرا غفور په سر باندې راوړ لام
عام آیتونه کې دا نشته نور آیتونه کې وایي غفور او دلته ویل الله غفور مفسرین نقطه بیانوي اشاره د تقدیم در رحم الله په غضب بخون کړي ګناهونه به معاف کړي دغه نور شبد رحم معاملات سره شروع کی منو کلا صورت کې امتیازات امن ډیر عقلي دلیل توحید د پار راوړو خاص کر دشمنه محاجات وغیرہ د ذکر کړو الله رب العزت موږ ته د قران او سنت بصیرت نصیب کړي